اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو دوستانو او ملګرو ته ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه مو کولی سو چات جی پی ټي په مایکروسافټ پاورپوینټ کې استعمال کړو. موږ خو د چات جی پی ټي د مایکروسافټ پاورپوینټ کې د ډېرو شیانو لپاره کولی سو استعمال کړو، خو موږ باید نن یو وایو څنګه موږ کولی سو په پاورپوینټ کې د چات جی پی ټي له لارې نه سلایډونه جوړ کړو. نو راځئ چې اوس عملي کار وکړو. نو زه دلته پاورپوینټ کې ما دا پرامپټ ته لیکلی make 10 slides for explaining the generation of computers. تاسې کولی سئ تنها generation of computers دلته د نورو شیانو لکه مثالا generation of car، نو د هر شي لپاره تاسې غواړئ چې تاسو ته معلومات جوړ کړي، نو تاسې به په دغه جي کې لیکئ. نو زه تاسو ته یو مثال در کوم. ما په دغه جي کې د generation of computer لیکلی ده. نو تاسې داسې فکر ونه کړئ چې تاسې موږ تنها چات جي پي ټي په پاورپوینټ کې د کمپیوټر د جنریشن د معلوماتو د لیکلو تنها لپاره استعمالولی شو. نه، تاسې د ډېرو شیانو لپاره استعمالولی شئ. نو تاسې هر څه شي لپاره غواړئ معلومات درکړي چې تاسې هغه معلومات همغه کوډ په پاورپوینټ په سلایډ کې استعمال کړئ په پاورپوینټ کې، نو تاسې به هغه په دغه جي کې لیکئ. نو لکه مثالا زه غواړم ما ته د جنریشن اف کمپیوټر معلومات راکړي، نو ما په دغه جي کې لیکلی او ما ورته لیکلي make 10 slides for explaining the generation of computer. ما ته د مایکروسافټ پاورپوینټ 10 سلایډه جوړه کړه چې هغه 10 سلایډه د کمپیوټر څنګه تولید شوی د دغې په باره کې دغه تشریح کوي ورته. دا خو تاسې ولیکو. Generate this as Visual Basic code that I can run as a model in MS PowerPoint یا Microsoft PowerPoint. او مهم دا ده ستاسې نه په دغه څه لیکئ، دا درنه پاتې نه ځي. Visual Basic او model، ځکه چې تاسې به کوډونه به لیکئ خو ماډل به نه پکې ورکړي. څومره چې ولیکئ نو تاسې چې هلته لاړ شئ تاسې به نه شئ کولی هغه سلایډونه جوړ کړئ، ځکه چې دا مهم ده. ماډل دا باید درنه پاتې نه شي، دا باید ولیکئ. او بل مهم چې ده MS PowerPoint باید درسره ورته ولیکئ، ځکه چې د کمپیوټر نه پوهېږي، دا چات جي پي ټي نه پوهېږي چې تا دغه جوړئ. ته غواړې داسې تا ته جوړې کړي، د پاورپوینټ تا ته جوړې کړي، د اکسل جوړې کړي، د ورډ جوړې کړي، تا ته څه شي جوړې کړي. نو تاسې نه ماډل ان MS PowerPoint یا مایکروسافټ پاورپوینټ دا درنه پاتې نه شي. نو تاسې به انټر وښئ. دلته به تاسو ته دغه کوډ درکړي چې تاسې کولی شئ دغه په پاورپوینټ کې استعمال کړئ. نو تاسې باید لږ ذره صبر وکړئ، نو دغه کوډ به تاسو ته کمپلیټ کړي. نو دغه کوډ چې تاسې خلاص شو، نو تاسې به کنټرول A کنټرول C دا ټول کوډ به تاسې راکاپي کوئ. دا مو چې راکاپي که تاسې به راځئ مایکروسافټ پاورپوینټ ته. په دغه ځای کې تاسې به ډیولپر ته راځئ. نو که چیرې تاسې ډیولپر نه لرئ، تاسې له دوو لارو نه کولی شئ چې دغه ټاب راولئ. هغه دوه لارې دا دي. یوه لاره چې ده چې تاسې راز یا رایټ کلیک وکئ، دلته هغه ته به راځئ کسټمایز د ریبن، په ده باندې چې مو کلیک نو تاسې به راځئ ډیولپر ته، دا به چک مارک کوئ. دا سوه یوه لاره. دومه لاره دا ده تاسې کولی شئ فایل مینو ته راسئ، په فایل کې په آپشن کې بیا کسټمایز ریبن ته په دغه ځای کې ډیولپر تاسې دا بیا چک مارک کړئ، اوکې چې وکړئ، نو دلته به راسئ. په دغه ځای کې چې تاسې به ډیولپر ټاپ ته چې راغلی، په دې کې به تاسې ویژوال بیسک باندې به کلیک کوئ. نو په دې چې کلیک تاسې دې صفحې ته به راولئ. په دغه ځای کې به په انسرټ ماډل
ځکه موږ په غږ کې ویلې چاټ جي پي ټي کې چې ماډول مهم ده باید وارې کړئ ځکه چې هغه تا په دغه غږ کې نه ورکړي نو په دغه کې هغه بیا چې کوډ پیسټ کوي تا ته ایرو درکوي نو دلته به هغه کوډ پیسټ کړئ هغه مو چې پیسټ کړ تاسې کولی شئ رن دغه هم ووښئ او دغه شنه علامه دواړه یو شی دي خو داسې ووښئ بیا دغه کې به دغه وښئ دا دواړه یو شی دي خو دغسې بیا دغه کې لکه نور سیټینګونه هم د ریسیټ ده بریک ده نو تاسې دا وښئ نو تاسو ته به تاسې دغسې خلاص سي دلته چې رن ووښئ نو تاسو ته به دغسې مسج درکړي دا مسج لیکلي The presentation has been generated دغه پریزنټیشن چې ده دغه جوړ شوی ده نو دا اوس تاسو ته ګوره نه ښکاري نه څنګه جوړ شوی ده چې کوډ همغه تاسې کاپي پیسټ کړې ده خو همدغسې دا تاته په نوې وینډو کې خلاصوي نو تاسې به نوې وینډو ته راسئ پاورپواینټ کې تاسو ته خپله نوې وینډو کې خلاصوي همدغه سلایډز نو ګوره راسو لاست سلاید ټول سلایډونه چې دي دغه د جنریشن اف کمپیوټر دغه کمپیوټر څنګه جوړ شوی دی د همدغې معلومات دي نو ګوره دلته اول څه راسئ ده هغه څه ده the generation of computers an overview of the evolution of computing technology ګوره په دغه کې دغه د کمپیوټر ټولې معلومات څنګه دغه جوړ شوی ده تولید شوی ده فرست جنریشن اول جنریشن په کوم کال کې جوړ شوی ده ګوره په دغه کې دغه معلومات یې ورکړل نو همدغه معلومات یې موږ ته په لاسو سلایډو کې تشریح کړل ځکه چې هغه کې موږ ورته ویلې میک 10 سلایډز ډېره مننه دا و د نن ورځې درس هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه او پیدا واخلي او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نه سي والسلام